اوس دا ویډیو اوس هم کوو الله رحم وکړي زما راجون بدل شي دا واده مې ښه په خیره څه وشي نو زه به ډېر خوشحاله یم د خیره سره ټولو کسانو ته به زه دواګانې کوم د خیره سره ما بوډۍ مور ده هغه به هم درته دواګانې کوي زما لیونۍ خور ده هغه به هم درته دواګانې کوي زه به هم درته دواګانې کوم تاسو به دواګانو کې به زه یادوم زه ډېر زیات خوشحاله یم چې دا خوړه مې مو شوله او دا واده مې ښه په خوشحالۍ باندې وشي نو زه به الله وبرکاته. قدرمنو کتونکو ستاسو ورور ستاسو کوربه اساساني او بیا ستاسو په درانه خدمت کې حاضر یم چونکې زه بیمار یم خو زما په څنګ کې چې کم ځوان تاسو وینئ د دې نوم علیم الحق دی د لوړ دیر خال لارې فاین سره د دې تعلق دی. قدرمنو د دې نه مونږ پروس کال یو ویډیو کړې وه چې د دې په کور کې ډېر زیات غربت او بېوسي وه ټول خلکو چې هغه ویډیو پښتنو وکته نو د هغو سره ډېر غټ هیلپ وکړو او د دې د کور هغه حالات بدل شو. اوس هم سره ځای په ځای باندې چې خلک ویني نو امداد ورسره کوي. قدرمنو کتونکو د دې په کور کې یو د علیم الحق دی یو د دې بوډۍ مور ده او یو لیونۍ خور ده یو د علیم الحق دی. نو قدرمنو کتونکو د دې نو به تپوس کوو د دې دپاره فضل الرحمن بایي ډېره غټه منډه وواله چې د دې د کوچدن هغه سیسټم یې برابر کړو کوچدنې وشوله اوس هغو دا کوشش شروع کړی هغه کمره هم قابو کمپلیټ شوله او کار پرې روان دی. د دې د واده سیسټم به ورځ نیمه کې نه خو چې څونه زر کېدی شي کوشش کوو چې وشي. علیم الحق را سره ناست السلام علیکم. علیکم السلام. علیم الحق دا راته ووایه چې تاسو خو د کوچدن هغه پروګرام وشو خو اوس خبره داسې چې ستاسو د واده سیسټم روان دی نو په دې کې د سره چا ډېره زیاته منډه ترړه ووهله؟ دا فضل الرحمن ډېره منډه ترړه ووهله. څه وشو څه پاتې دي څه پکې پاتې دي چې هغه مونږ کتونکو دغه غونډه کې وشو خو د دوکاندار پیسې پاتې دي چې دویم چې هغه مونږ ورکړو که نه اوس دا واده لیړه مونږ روان کړی دی اوس هغه له پیسې لږې ګورم چې هغه مونږ ورکړو. ستاسو کمره ممره خو هم خلک وایي چې قابو تیاره شوله؟ هو تیاره شوه او دغه باندې خرچه چا وکړه؟ دا فضل الرحمن وکړه ټوله. فضل الرحمن بهي ورسره ډېره غټه منډه وواله هغه کمره هم قابو تیاره شوه. اوس د دې د واده پروګرام کېږي نو څونه چې کتونکي دي یو خو خوشحالۍ مقام دی چې علیم الحق او بیا د هغه به واده وي مونږ به هم انشاءالله دغه پروګرام له ځو دغه واده به انجوی کوو او څونه چې زموږ کتونکي دي تاسو کولی شئ چې د دې په دې ویډیو به تاسو یو نمبر ښکاري د فضل الرحمن بایي د دې سره نیغ پرېغه رابطه کولی شئ د دې د واده پروګرام به برابرېږي نو چې څونه هیلپ کولی شي ولې چې واده په کم روپو باندې هم نه کېږي د دې کوچدن باندې تقریبا 100 روپۍ پرې راغلی 15,000 روپۍ راغلي. سوداګان یې په کم مارکیټ کې کړی؟ پورواړه. قدرمنو کتونکو تقریبا 15,000 روپۍ په کوچدن باندې راغلی. دا دوکاندار هم څه پیسې پاتې دي او چې هغه هم وشي اوس د واده سیسټم یې روان دی چې د واده هم زر تر زره کمپلیټ شي نو علي به هم خوشحاله شي او د دې په کور کې چې کوم بوډۍ مور ده د دې هغه به هم خوشحاله شي ولې چې د دې په کور کې پخلی ته پخپله باندې کوي؟ هو پخلی ته پخپله کوم. ته چې بازار کې کور ته نه یې تلې پخلی چا کړی؟ نه یې کړی. ته لاړ شې ته پخلی کوې؟ هو زه یې کوم چې زما را واده وشي او د ما را مور پرې لږه رامني او پخلی مخلی ولا هر څه وله کوي که نه تا ته بیا دغه نه تکلیف به نه وي؟ بیا ما ته تکلیف نه وي د خیر زه به مزدوري کوم په بازار کې او چې زه ورځم نو پخلی به هغې تیار کړی هر څه به برابر وي نو زما زړه به لږ خوشحاله وي که نه. صحیح شو چې مور هم بلا کتونکي دي ګوري مسافرو ته څه وی؟ څه لږ لاس وخوځوي امداد رسه وکړي او دا واده دې وشي؟ واده مې وشي. قدرمنو کتونکو د دې د کوچدن ارمان هم پوره شوی دی او کوشش فضل الرحمن بایي کوشش شروع کړه چې دې را واده هم وشي نو زمونږ په خپله باندې دا ارمان دی چې دې را واده وشي او د دې را ژوند لږ په سکون باندې شي ولې چې مور هم بوډۍ ده او خور یې لیونۍ ده چې دې دا کور رامنېږي او پخلی ولا صرف کوي نو په دې باندې به مونږ هم خوشحاله یو. دواګانې به راته کوي څوک چې د سره هیلپ وکړي هغو ته به دواګانې کوي که نه؟ هو
ټول ته به دواګانې به ته کومه چې خدای دې ژوندي لري او خدای دې روغ جوړ خپل کورونو ته راولي د خیر څخه په ډک منګل د دې فضل الرحمن شکریا ادا کومه چې د ما سره منډه ترلې ووله ښه دغه یې وکړو خو خدای دې خوشحاله کړي بل چا راسه دومره منډه ترله نه راول او هغه دومره منډه ترله ووله او دغه راله وکړو خدای دې ژوندی لري خدای دې روغ جوړ لري په هغه باندې هم یوازې نه کېږي خو تاسو اوس هم څه لږ ایل پې وکړئ دغه ونته کې وکړئ انداز ورته وکړئ چې په هغه باندې لږ خبره لږ معمولي لږ اسانه شي تاسو ډېره شکریا ادا کومه تاسو مخکې هم دا ویډیو خو تاسو لیدل وه که نه او مخکې ځل چې تاسو کومه ویډیو کړوه ما په هغه باندې ژوند بدل شوی و اوس دا ویډیو اوس هم کوو الله رحم وکړي زما را ژوند بدل شي دا واده مې ښه په خیرت سره وشي نو زه به ډېر خوشحاله یم د خیره سره ټولو کسانو ته به زه دواګانې کوم د خیره سره ما بوډۍ مور ده هغه به هم درته دواګانې کوي زما لیونۍ خور ده هغه به هم درته دواګانې کوي زه به هم درته دواګانې کوم تاسو به دواګانو کې به زه یادوم زه ډېر زیات خوشحاله یم چې دا خوړه مې مو شوله او دا واده مې ښه په خوشحالۍ باندې وشي نو زه به هم خوشحاله یم که نه ټولو پښتنو ته زه وایم زما په واده کې شرکت وکړئ زه ډېر زیات غریب یم او څه سپوره روټۍ به چې سپور روټۍ نو هغه به تاسو هم راسه خورئ زه نو ورسره نشم ویلی الله په امان قدرمنو کتونکو علیم الحق را سره ناست د ویډیو مقصد هم دا دی چې د علیم الحق کوجدن شوي د واده پروګرام دی نو چې څونه کتونکي دي زمونږ مهرباني وکړئ لږ نه لږ هیلپ ورسره وکړئ چې د کوجدن چې کوم روپۍ پاتې دي هغه هم ختم شي او د واده په دې روپو کې هم د فضل الرحمن بھائی سره لږ امداد وکړئ نو د ټولو به ډېره زیاته مننه شکریا وایي په دې ویډیو به تاسو سره فضل الرحمن نمبر ښکاري په دغه نمبر باندې د فضل الرحمن بھائی سره رابطه کولی شئ او نیغ په نیغه باندې هیلپ کولی شئ ما له راکړه اجازت السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو